وروسته له هغه چې ژمن راډیو تلویزیون د تڼۍ ولسوالۍ نریزې چک ډیم اړوند راپور خپور کړ او د سیمې اوسیدونکو ستونزې یې له ولایتي ادارې سره شریکې کړې. یا د ستونزو ته د رسیدو په موخه خوست ولي مولوي عبدالله مختار وویل چې د نریزې چک ډیم د اساسي جوړولو پلان لري ترڅو په یاده سیمه کې روانې اوبه مهار او کروندګرو ته په راتلونکي کې د آبادۍ زیری ووسي. له دې وړاندې د تڼۍ ولسوالۍ نریزې سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي و چې په یاد چک ډیم د کار ترسره کړي ترڅو د اوبو ذخیره کولو ترڅنګ سیمه له برېښنا هم برخمنه شي. ابله زه راغلی وم غره ته وختمه نو له غره نه مې دا احساس کړه چې د نریزې بند دلته موږ جوړ کړو دا ټوله صحابه آباد کړو. ما له ځان سره کلک هوډ وکړه چې د دې دپاره به فرا کوشش او هڅه و کار کوم. الحمدلله جمیل حاجي صاحب راته ویل چې انا سرور دغه د نریزې د بند او بل سورکوټ ورته وایي غالبا د سورکوټ د بند هغه واده هم نه ده ویله کړې هغه اراده هم تېښې نه ده. موده وړاندې ژمن راډیو تلویزیون سره د تڼۍ ولسوالۍ نریزې سیمې اوسیدونکو ویلي وو چې د دغه ذخیروي بند سروې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم شوې وه خو بیا ولایتي ادارې دغه موضوع او سیمې ته سر ورښکاره نه کړ. یا په هغه وخت کې مې یورې هغه سروې کړې وه خلي برق داسې د یوې درې هغه هم کړې وه بیا و چې اوته میګاوټه برق د یوې درې نه جوړېږي هغه وخت کې انجینرونو چې سر غولوي دا بله چې بند جوړولې په هغه کې هغه راغله مسله راغله بند جوړوي بیا موږ هغه د برق مسله پرېښوه چې موږ چې د برق نه بیا موږ بند خرابېږي. ډېره مهرباني دا خو یو لوی ډیم دی دا که کله وتړلی شي سخت پول ته په کتې د موږ د پورته منطقې ټولې فصلونه ختم شول که کله دا ډیم وتړلی شي خاص کر د نریزې منطقې ته نه بلکې د تڼۍ ټولې منطقې ته یې دغې ګټه رسېږي که چېرته لږ ښه غوندې چار په وشي سملخیلې مندوزای ته دې منطقې ته یې ګټه رسېږي ځکه دا لوی چک ډیم دی او ډېره غټه اوبه ذخیره کوي. دا اوبه چې دي دا دوامداره بهیږي د دوی درې نه بهیږي مخ شته دغه درې نه بهیږي دا ډېره غټه فاصله لري ځکه چې دا چک ډیم جوړ شي دا تقریبا په کیلومتر شاته اوبه ذخیره کولی دا کسای ډېره لویه ده چې د دې ذخیرې په وجه به دوی ته تقریبا وجود اندازه برق جوړېږي. د یادولو وړ ده چې د خوست ولایت اوبو او انرژۍ ریاست په چوکاټ کې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې چک ډیمونه او د اوبو ذخیروي بندونه جوړ شوي چې عامو خلکو د اوبو په سپما کې مهم یاد کړي.